یو جام 15 لوبډل مشران افغان زلمیان د نړیوال مقام پر لور. د IPL د توپوهنې توپان پوران مارکرم او شرما د برياوې اتلان. کویټه غږ پورته کړی او کراچۍ تاریخ جوړ کړی. د 19 کلن نړیوال جام د غوراوي سیالیو لپاره د اتلولۍ جام پرون د 5 ګډون کوونکو لوبډلو د لوبډل مشرانو لخوا نندارې ته وړاندې شو. دا سیالۍ به د یو پړاو په بڼه ترسره کیږي چې هره لوبډله به له بلې لوبډلې سره لوبیږي او یوازې یو مخکښه لوبډله به د 2026 نړیوال جام ته مستقیمه لار مومي. دغه جام به د راتلونکي کال په لومړیو میاشتو کې په زیمبابوې او نامیبیا کې ترسره شي چې افغان زلمیان چې د هیواد د کرکټ راتلونکي ګڼل کیږي چمتو دي چې نړیوالو ته خپله وړتیا وښیي او د تاریخ نه یې پاڼه پرانیزي. د دغه سیالیو په دوام نن افغان لوبډله د عمان پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شوې. چیرې چې د لکنهو سپر جاینټس او سنرایز حیدرآباد لوبډلو د خپلو سیالانو پر وړاندې په زړه پورې بریاوې ترلاسه کړې. دا دواړه سیالۍ د کرکټ مینوالو لپاره د توپوهنې رښتینې میله وه چیرې چې نیکولاس پورن، ایډن مارکرم او ابهیشیک شرما د لوبو زړونه شول. په لومړۍ لوبه کې چې د لکنهو سپر جاینټس او ګجرات ترمنځ ترسره شوه، ګجرات لومړۍ توپونه وکړه او 180 منډې جوړې کړې. شبمان ګل 80 او سای سودرسن 50 منډې وکړې. د لکنهو لپاره شردل ټاکور او روي بشنوي دوه لوبغاړي له ډګره بهر کړه. د هدف په تعقیب ایډن مارکرم په 10 توپونو 50 منډې او نیکولاس پورن په 40 توپونو 80 منډې وکړې. لکنهو ته د 6 وکټو په توپیر برياوې په برخه شو چې مارکرم د لوبي غوره لوبغاړی اعلان شو. په دویمه لوبه کې سنرایز حیدرآباد د پنجاب کینګز پر وړاندې میدان ته ښکته شو چې پنجاب د توپوهنې پیل وکړ او 245 منډې جوړې کړې. شیراسر دوات یا فربنسرمن سنگ 240 او مارکوس ټونیس 40 منډې ترسره کړې. د حیدرآباد لپاره هرشل پټیل 4 لوبغاړي وسوځول خو د لوبي اصلي داستان هغه مهال شروع شو کله چې ابهیشیک شرما د توپوهنې زلزله شروع کړه. نوموړي په یوازې 55 توپونو 140 منډې جوړې کړې چې پکې 14 څلوریزې او 10 شپږیزې شاملې وې. هغه د ټراویس هیډ سره د لومړۍ وکټ لپاره 101 منډې ملګرتیا جوړه کړه او سنرایز حیدرآباد دغه لوی هدف یوازې په 13.3 اورونو کې پوره کړ. په دې دواړو سیالیو کې توپوهنه تر ټولو زیاته ځلېده او پوران مارکرم او شرما د خپلو لوبډلو لپاره قهرماني لوبغاړي وګرځېدل او IPL یو ځل بیا وښودله چې ولې دغه سیالۍ د نړۍ تر ټولو خوږ کرکټ لیګ ګڼل کیږي. د پاکستان سپر لیګ په روانو سیالیو کې د کویټه ګلیډیټرز او کراچۍ کینګز لوبډلو په زړه پورې بریاوې خپلې کړې. په راولپنډۍ کې د PSL دوهمه لوبه د کویټه ګلیډیټرز او پېښور زلمو ترمنځ ترسره شوه چې پکې کویټه ګلیډیټرز د 80 منډو په توپیر سره بریا ترلاسه کړه. کویټې لومړۍ توپونه وکړه 214 منډې جوړې کړې چې سوچ شکل 950 او فینال نم 350 منډې جوړې کړې. خو د لوبي غوره لوبغاړی ابرار احمد و چې د 240 منډو په بدل کې 4 وکټې ترلاسه کړې. زلمی یوازې 114 منډو ته محدود شول سره لدې چې سیم ایوب 50 منډې جوړې کړې خو نور لوبغاړي ونه ځلېدل او لوبه یې وبایلله. بل پلو د ورځې دریمه لوبه بیا د ملتان سلطانز او کراچي کینګز ترمنځ ترسره شوه چې د 240 منډو هدف سره کینګز دغه ستر هدف تعقیب کړ او لوبه یې د 4 وکټو په توپیر وګټله. جیمز وینس د 101 منډو په نه هېرېدونکې نندارې سره د لوبې غوره لوبغاړی شو خو د ملتان له لوري محمد رضوان هم 115 ناسوځېدلې منډې ترسره کړې.